میرمن خپرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ په خپرونه کې مو دا مطالب درته راټول کړي دي. د ماشومانو جنسي ځورونه څه ده او څنګه مخنیوی کېدای شي؟ مشران باید خپل په دې موضوع باندې پوه شي چې د تاسو کوم هغه څه دي چې هغه د جنسي ځورونې باعث کیږي. ښځې او د شکرې ناروغۍ، دوی د خطرونه څه دي؟ د مخنیوي او د درملنې لارې څه دي؟ جلوګیری دغه د چې وزن باید کنټرول شي، صحي غذا وخوړل شي او فزیکي فعالیت ډیر وي، سپورت او ایکسرسایز او ګرځېدا. د زهرې په نوم د افغانستان ارکستر په اړه درته مطلب لرو چې ټولې غړي ځوانې افغاني نجونې دي. د دوی کارونو د پیژندل شویو برتانوي فلم جوړونکو پام هم ځان ته ور واړاوه. د خویندو په نامه د دغه ارکستر په اړه مستند فلم جوړ کړی. تاسو له بي بي سي میرمن خپرونه اورئ. زه ملیکه احمدزی یم. د ښځو لپاره د بي بي سي میرمن خپرونه کې نور په زړه پورې مطالب هم درته لرو، خو پیل په روانه اونۍ کې د ښځو اړوند په څو خبرونه کوو. غزه کې امیدوارو میندو ته سختو جګړو، ویجاړیو، کډوالۍ او د نشت په حساب اسانتیاوو زیږون له بل هر وخت ډیر سخت کړی دی. د روغتیا نړیواله اداره یا WHO وايي په غزه کې له نیمایي ډیر روغتونونه د ویجاړیو، ناامنیو او امکاناتو نشتون له کبله تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي شاوخوا 15,000 امیدواره میرمنې له روان تاوتریخوالي اغېزمنې دي او په داسې حال کې چې ګڼ روغتونونه له کاره لوېدلي، هره ورځ 180 زیږونونه کیږي. له پاکستانه د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پریکړې له امله دغه هیواد کې د ښځینه سوداګرو کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي. پېښور کې د افغان جامو پلورونکې ماریا بنکخ وایي د خپل کلتوري ودې لپاره افغاني کوچیاني جامې بیا له سره دود کړي. دا وایي د کاروبار لپاره جامې د افغانستان له بېلابېلو کلیو او بانډو څخه پاکستان ته راوړي او له کوچیانو یې هم اخیستې. نوموړي وایي چې دا جامې به پاکستان کې افغان کډوالو ښځو ورته له سره نه وې کولې، خو اوس چې دا کډوال په تلو دي نو د دوی په کاروبار یې بد اغېز کړی دی. بنګلادیش کې په سلګونه زره ښځینه کارکوونکي چې ډېری د جامو جوړولو فابریکو کې کار کوي له اونیو وروسته بیرته خپل کار ځایونو ته ستنې شوي دي. له دې مخکې هلته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه ترسره شوي وو چې له کبله یې د دوی کار ځایونه تړل شوي وو. بنګلادیش کې کارکوونکو د معاشونو لوړېدا لپاره لاریونونه وکړل. یاد هیواد کې د ژوند لوړ لګښت له کبله شاوخوا 15 میلیونه کارکوونکي له سختو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. کارکوونکو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې د معاشونو لوړېدا په اړه ورته کړی و. تېره اونۍ د ساینس د نړیوالې اونۍ په توګه ولمانځل شوه. ښځو تل د ساینس، تکنالوژي، انجینري او روغتیا په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي، خو اکثره یادې شوي نه دي. مثلا د DNA د مالیکول ساختمان لومړی ځل یوې ښځې کشف کړ. د DNA له کشف وروسته تر ننه ډېر پرمختګونه شوي دي. په دې اړه بشپړ مطلب د BBC په پښتو پاڼه لوستلی شئ. تاسو له لندنه د BBC میرمن خپرونه اورئ. ملګرو ملتونو د نومبر 18 د ماشومانو د جنسي ځورونې مخنیوي نړیواله ورځ اعلان کړې ده. ریپورټونه ښیي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 4 نجونو کې یوه او په هرو 9 هلکانو کې یوې له خپلې 18 کلنۍ مخکې له یو ډول نه یو ډول جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. جنسي تاوتریخوالی هغه ټولنیزه ستونزه ده چې د مخنیوي او اصلاح وړ ده او په دې برخه کې ټولنیز بدلون راتلی شي. د لسیزو څېړنو دا ښودلې چې دا ستونزه حل لاره لري او هغه کسان چې اغېزمن شوي د منظمو پروګرامونو له لارې درملنه هم کیدی شي. د همدې موخې لپاره ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ورته ځانګړې کړې چې کورنیو ته پوهاوی ورکړلی شي او مخنیوی وشي چې د راتلونکو نسلونو لپاره خوندي نړۍ رامنځته شي. نننی بحث مو پر همدې دی چې څنګه د دې ستونزې مخنیوی وشي. زما سره میلمانه دي د پوهنتون پخوانی استاده نرګس مومن حسنزی او د ټولنپوهنې استاد ضیاء الحق شمس. استاد محترم شمس صاحب، که تاسو راته وایاست چې د ماشومانو جنسي ځورونه په څه معنا ده اصلا؟ مننه. سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. د جنسي ځورونې مفهوم
اشاره کوي هغه ټولو فشارونو ته، ګواښونو ته، اغیزو ته او هغه ډول جنسي فعالیتونو ته چې د ماشوم د غوښتنې یا نه غوښتنې په خلاف د یو مشر بل انسان لخوا هغه سره کیږي. په دې توګه چې د هغه په روح او روان، د هغه په جسم او د هغه په وضعیت باندې اغیز لري او له هغه نه د جنسي اشباع کار اخیستل کیږي. دا مشخصا اشاره کیږي جنسي زورونې ته. ممکن دا د لمسولو په شکل باندې وي، ممکن د زورولو په شکل باندې وي او ممکن نور ډولونه چې د افغاني چاپیریال ځینو عنعناتو پورې هم راګرځي. ډېره زیاته مننه. اساسي صاحب، که تاسو راته وایئ چې د کومو کسانو لخوا ماشومانو ته د جنسي ځورونې ګواښ پیښیدلی شي، یعنی که د لږ زره اشاره ته نه وایم چې ماشومان خو کور کې هم وي، بهر هم ځي، نو څه فکر کوئ چې چیرې ورته پیښیدلی شي دا ګواښ؟ سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو ټولو په خیر. البته جنسي ځورونې لپاره که موږ ووایو هغه کله کله له کوره پیل کیږي. په کور کې هم وي، په ټولنیز محیط کې هم وي، په ښوونځي کې هم وي، په مدرسو کې هم وي، په پوهنتونونو کې هم وي، په کورسونو کې هم وي، حتی د کار په ځایونو کې هم د مشرانو لپاره وي. نو په بیلابیلو محیطونو کې شته، په بیلابیلو چاپیریالونو کې د جنسي ځورونې سره موږ مخامخ کیږو. خو ستونزه دا ده چې له بده مرغه که څه هم دا یوه ډیره عمده ستونزه ده، خو ډیره پاملرنه نه ده ورته شوې. مثلا که موږ د ماشومانو د هغه لومړني چاپیریال نه راپیل کړو، که موږ د هغوی له ښوونځي راپیل کړو، که موږ د هغوی له مدرسو راپیل کړو، نو موږ وینو مثلا اکثر ښوونځي موږ وینو چې ماشومان ډېر زیات د جنسي ځورونې یعنې کله د استاد لخوا، کله د خپل د ټولګیوال لخوا، کله د یوه نه، کله د بل نه، د دغه شیانو سره مخامخ کیږي. خو له بده مرغه ووایم چې په د افغانستان په پوهنې په نصاب کې اړتیا ده چې باید هغې ته یعنې په ډېره بارزه توګه اشاره وشي. خو له بده مرغه چې په دې کې داسې کوم څه خاص یعنې یا د کوم مدرسې د څوک چې په مدرسو کې درس ورکوي د هغوی لخوا یا هغوی ته وویل شي، یا هم استادانو ته وویل شي، یا هم په نورو مختلفو چاپیریالونو کې کله چې ماشومان ډېر ورسره په اړیکه کې، بلخصوص په کورسونو کې هغې ته داسې نه ویل کېږي. یعنې اکثریت دوی نه پوهېږي چې د جنسي ځورونه خپله څه ده. تاسو ډېر ښه ځواب ورکړ. واقعا کیدای شي هر ځای د ماشومانو لپاره یو ګواښ وي، باید مور او پلار ورته متوجه وي. خو اوس غواړم له ښاغلي ضیاءالحق څخه دا وپوښتم چې مور او پلار باید څنګه پوه شي چې ماشومان یې له دې ګواښ سره مخامخ دي، یعنې هغه نښې باید څه وي؟ اصلا یو پیلنۍ هوښیاري غواړي چې موږ له چاپیریال سره خپل په اړیکو کې او هغه چاپیریال کې چې خپل ماشومان پرېږدو، هلته زموږ ذهن په دې خلاص وي چې افراد څوک دي چې اوسېږي، هغه ځایونه څه ډول دي، هلته حاکم اخلاق او وضعیت څه ډول دی او کومې تمې هلته کېدلی شي د څه دپاره ماشومان هلته اوسېږي. په دې توګه په دغسې یو چاپیریال کې دې ته متناسب هغه نښې او نښانې هم منځته راځي. موږ په یو زیږ چاپیریال کې خپل ماشومان پرېښي، ممکن هلته موږ دغه جنسي ځورونه په یو بله بڼه ماشومانو کې وګورو. مثلا هلته به موږ داسې فکر کوو چې ګویا مثلا یا استاد په ښوونځي کې یا مولوي صاحب په مدرسه کې زما ماشوم ته غوسه سوی ده په دې خاطر چې درس باندې نه پوهېده، حال دا چې دا به اصلا جنسي ځورونه وي، موږ په باندې نه پوهېږو. په دغه خاطر دغه نښې کاملا ورته دي هغو نښو ته چې د یو محروم انسان، د یو رواني غوټه شوي انسان او د یو ډېر ډارول شوي انسان او ویرول شوي انسان وضعیت ته ډېر ورته دی. نو په دې خاطر باندې د ډېر اړتیا دا ده چې د ماشوم د ذهن د روښانولو سره سره پلرونو او میندو ذهنیتونه روښانه واوسي. نورې نښې یو څه په هماغه مهال یو څه په اوږد مهاله کې ښکارېږي. هغه ماشومان چې قرباني وي د هغوی د ځینو رنګونو سره، ځینو نومونو سره، ځینو اشخاصو سره، ځینو وضعیتونو سره په یادونه د هغوی په څېره کې تغییر راځي، هغوی ریږدي، ورخطا کېږي، ویریږي او هغه بد خاطرات یې بېرته په یادېږي. ممکن هیڅکله یې ویلی ونه شي. دا ډېر مهم دي په دې عقله باندې. هیڅکله یو ماشوم کېدلی شي دا ویلی ونه شي، مګر ټول عمر ممکن ترې نه کېدی شي وځورول شي یا خپله وکړېږي ترې. نو د دغه نښې پیدا کول
یو وضعیت کې د یو روانشناس کار دی چې باید په اول وختونو کې یو روانشناس د ماشوم سره خبرې وکړي. اوس مسله دا ده چې نرګس جانې د کور چاپریال یاد ک او تاسو دا یاد کړه چې کله یو ماشوم یو چا ډیر ویریږي او یا یو چا سره خوښ نه دی نو دغه حالت یو نښه ده. دا حالت د کور په چاپریال کې څنګه توضیح کولای شي؟ یعنی د کور اشخاصو مثال کاکا ماما دغه پر وړاندې کې د ماشوم چلن بیل وي لږ زره واضح کې چې هغه به آیا جنسي ځورونې ته ورته یو شی وي که څنګه؟ ممکن یعنی دا اوس زموږ د ناپوهۍ له وجې موږ په همدغه روانه ژبه کې یو بل سره خبرې کوو په سختۍ پوهېږو، مګر دا چې څنګه د یو چا د رواني وضعیت په حالت باندې پوهېږو دا د کورنۍ د مشرانو مسؤلیت دی چې غصیب سره وپوهېږي. په دې خاطر چې موږ د ماشومانو سره داسې یو رابطه لرو چې هغه ډېره د تحکم رابطه ده، له پاسه ښکته خواته ده، په سختۍ دغه هغه ممکن کېږي، دغه نه کې زموږ په ماشوم کې وګورو. مثلا موږ هیڅ کله دا فکر نشو کولی چې دغه فلاني مولوي صاحب یا فلاني استاد یا فلاني مشر یا فلاني کس ته چې خپل ماشوم ورلیږو د هغه د کوم ډول تاثیر ور باندې وي او ماشوم ته مو دا څنګه ورکړي وي چې دی دې اوسې کولی راشي موږ ته ووایي چې هلته دغسې یو څه جریان لري. سره دې چې دا هم د پت مسأله ده او هم د جرأت مسأله ده چې دا پکې نشته ده. نو نښانې د ټولو چلندونو په وضعیت کې ښکارېږي. یعنی په لنډه کې استاد محترم داسې ویلی شو چې چیرې ماشوم خوشحاله نه وي که هغه د خپلوانو کور وي یا که بهر مدرسه او مکتب وي یا که ته یو دوکان او سوپر مارکیټ وي یا که د کوم اشخاصو سره چې خوشحاله نه وي مور او پلار باید بې پروایي ونه کړي او مجبور یې نه کړي همغه سره د اوسېدو یا وخت تېرېدو یا هغه ځای ته د ورتګ دپاره او دا مشخصه کړي چې اصلي مشکل د دې ناراحتي د ماشوم څه دی، دا اصلي مشکل باید پیدا کړي. راځو نرګس جانې تاسو استاد هم پاتې شوي یاستئ، مور هم یاستئ، تاسو لږ د یوې مور او استاد په صفت راته وایاست چې که وغواړئ خپلو ماشومانو باندې خیال وساتئ له دې اړخه څه کوئ تاسې؟ زه فکر کوم د موږ په ټولنه کې یوه ډېره لویه ستونزه هغه دا ده چې موږ میندې پلرونه افغاني ټولنه کې اکثریت میندې یا مثلا پلرونه نه غواړي چې په یو نیمه موضوعګانو کې خپل د ماشومانو سره خبرې وکړي. د دوی په نظر دوی داسې فکر کوي چې ښایي تر اوسه ډېر وخت دی یا اوس ډېر شرم خبر دی چې زه خپل د ماشوم سره دا خبر وکړم یا تر اوسه پورې ما د ماشوم دا وخت نه دی، لا وخت پاتې دی په خپله بې زده کړي یا د خو دې ته ورته خبرې دي. نو بهترین وخت زه فکر کوم د دغې ورته خبرو لپاره د دې لپاره چې ماشومان خپل په دغه حقونو باندې پوه شي. موږ په دې باندې پوهیږو چې د نړۍ ډېری هغه کسان کې هغه ماشومان وي کې لویان وي چې هغوی باندې ظلم کېږي، یوه لویه خبر چې د هغې د ظلم کولو یو لوی علت دا دی چې هغه کسانو باندې چې ظلم کېږي هغوی نه پوهیږي چې دا ګواکې ظلم دی، دا ګواکې د ما حق اخیستل دي. نو دغه په حق باندې پوهېدل او په دې چې دا د ما حق دی زه باید په دې خپل حقوقو باندې پوه شم، دا په ماشومتوب کې باید ماشوم ته ور وښودل شي. دا په ماشومتوب کې باید ماشوم ته وښودل شي چې کوم چا په تا باندې په زوره کوم کار وکړ چې کوم چا ته د تا د رضایت پرته په تا باندې لاس ووایي، چې کوم چا ته کوم داسې ټوکه وکړه چې ښایي هغه په تا باندې ښه ونه لګېږي، چې کوم چا ته د تا د کالیو یا ستا د جامو صفت وکړي په داسې شکل چې په تا باندې ښه ونه لګېدي، یا هم که کوم چا داسې خبرې در سره وکړي یعنې د مینې خبرې یا هم ورته خبرې یعنې هر هغه څه چې وي دا ټول هغه شیان دي چې د تا دا ټول په جنسي ځورونې کې حسابېږي. دا هغه څه دي چې د تا د خوښې پرته دا کار کېږي. نو ته حق لرې چې باید د هغې په مقابل کې غږ جګ کړي. نو دا هغه څه دي چې موږ ماشومان ته خپل د ماشومتوب نه ورښیو. څنګه مې چې پخوا هم یادونه وکړه د موږ او تاسو په ټولنه کې حتی ډېری کسان خپل په کورنۍ کې د دې شیانو سره مخامخ وي، ځکه د موږ په ټولنه کې اکثریت کسان خپل په ګډو کورونو کې اوسېږي، خپل د کاکا سره ماما سره عمګانې یا هم د دوی ټولو سره په ګډو کورونو کې اوسېږي. هغلته یعنی ډېری دوی خپل د کورنۍ لخوا هم اکثرا په داسې شیانو سره مخامخ کېږي. بیا ورو ورو کله چې مدرسو ته ځي یا مکتب ته ځي نو داسې کسان هم شته چې هغوی د جنسي ځورون نه خپل له کور نه راپیل بیا کله چې ښوونځي ته یو قدم ایږدي، کله چې مدرسې ته ځي، کله چې کورس ته یو قدم ایږدي، دوی وار تر بله د دغې شیانو سره مخامخ کېږي، دوی وار تر بله ځورېږي. خو دوی دومره ځورېږي چې اته د دغې خبرې کولو جرأت دوی اته خپل هغه نږدې ترین کس مور ته نشي کولی. تاسو ته معلومه ده چې جنسي ځورونه په کلي توګه شاید د ښځو او د نارینه‌و په مابین کې اوسي،
خو ډیری د جنسي ځورونې قربانیانې ښځې دي، نجونې دي د ماشومتوب نه. نو داسې نجونې هم شته چې هغوی وار تر بله په دغه ستونزو سره مخامخ شوي وي، خو هغوی جرأت د خبرو کولو نه لري. نو ښایي چې ماشومانو ته میندې او پلرونه د ماشومتوب نه دا څه ور زده کړي، او د هغې ترڅنګ کله چې ماشومان ښوونځي ته ځي دا مسؤلیت بیرته ځي استادانو ته، د هغې ترڅنګ نورو هغه کسانو ته چې ماشومانو سره ډېر په اړیکه کې وي. دا د هغوی مسؤلیت دی چې باید ډېره ماشومان زیاته مننه. کور ودان ضیاء الحق صاحب، که تاسو دا راته وایاست چې خپله همدغه ماشومان چې قرباني ګرځېدلي دي، د دوی هغه درملنه یا له دوی سره مرسته څنګه کېدلی شي؟ د ټول نه مهمه د دغه مسلې اوریدل دي دوی نه. په رواني مسایلو کې یو اساسي او بنسټیزه دا ده چې هر څومره چې یو خبره پټه په د یو چا په منځ کې پاتې کېږي، هغه لویدلی شي، غځېدلی شي او هېڅ کله ممکن له خاطره ونه شي وتلی. نو دا تر یو وخته پورې چې بیا دې شعور ته یو څوک ورسېږي چې په خپله تصمیم ونیسي چې نورې نه یادوم. اما په کوچنیوالي کې کړاو ډېر زیات وي. په دې خاطر تر ټولو هغه معقوله او ممکنه لار دا ده چې یو روانشناس ته یو څوک چې مشاور وي دغه مسلو په نږدې ځای کې اول مراجعه وشي چې دغه نظر واخلي. دوی باید له دغه فضا نه راوباسو، دوی سره باید بیخي یو لاس اوسو، یو فکر سو سره، یعنی موږ د دې دریځ تایید کړو چې دغه مسله چې راپېښه شوې دا ډېره بده ده واقعا، او دا باید داسې نه وای شوي، او د یو عادلانه وضعیت د ورتلو لپاره روحیه ایجاد کړو. ډېره زیاته مننه شمس صاحب. حسنزی صاحب، راځو تاسو ته په مکتب کې، په مدرسه کې، په نورو تعلیمي کورسونو کې چې ماشومان ورزي، ریاضي او کیمیا، موږ تاسو ته معلوم دی چې زی په سپورتي ځایونو کې، حتی د نورو کلبونو کې چې ماشومان ورزي یا کرکټ او فوټبال دغه چې ورزي زده کوي، دې ټولو لپاره څه ډول یو اکاډمیک مضمون رامنځته کول پکار دي یا یو اکاډمیک ګام اخیستل پکار دي؟ اړتیا دا ده چې اول یعنی مشرانو ته دا موضوع ورپوه شي. د هغې نه مخکې چې کشران ته دا موضوع ورسېږي، مشران باید خپله په دې موضوع باندې پوه اوسي چې د تاسو کوم هغه څه دي چې هغه د جنسي ځورونې باعث کېږي. ځکه ډیری وخت که د هغه د هر چا لخوا چې جنسي ځورونه وي، هغوی داسې فکر کوي، یعنی د مشرانو لخوا هغه څه چې د ماشومان سره کېږي، هغوی داسې فکر کوي چې ګواکې دا جنسي ځورونه نه ده، دا اصلا څه نه دي، د ما دغه کس خوښېږي، دا یوه ډېره نورماله خبره ده. خو ته باید په دې باندې پوه اوسې چې که هغه نجلۍ وي که هلک وي، هغه ځان ته یو شخصیت لري، ته باید د هغې شخصیت حفظ کړې، ته باید د هغې هغه انساني کرامت ته احترام وکړې. نو اړتیا دا ده چې اول باید استاد خپله پوه شي، استاد باید په دې باندې پوه اوسي، یا مثلا په مدرسه کې ملا باید پوه اوسي، یا مثلا په کورنۍ کې کله چې ماشومان د دغه شیانو سره مخامخ کېږي، باید هغوی په دې شیانو باندې پوه اوسي چې کوم هغه څه دي چې تاسو د دغه ستونزو باعث کېږي. نو اړتیا دا ده، څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه چې د مشرانو نه کې موږ دا کار راپیل کړو. چې په اکاډمیک محیط کې اړتیا دا ده کله چې د یعنی یو استاد کله په لومړي سر کې چې هغوی ګمارل کېږي یو ښوونځي ته، یو وړکتون ته، یو کورس ته، یا هم د مدرسې یو ملا، هغوی باید په دې شیانو باندې پوه اوسي. هغوی باید مشخصا یعنی یو مضمون باید په دې کې اوسي، باید یو استاد اول په دغه شیانو باندې پوه اوسي. د هغې ترڅنګ کله چې استاد ورباندې پوه شو، استاد خپل حد حدود زده کړو، یا ملا خپل په حد حدود باندې پوه شو، یا هم په کورنۍ کې هغه کسان چې د دغه شیانو سره مخامخ کېږي، کورنۍ کې خو معلومدار کتاب خو موږ نشو ورته پیدا کولی، خو بیرته هماغه کتابونه دي چې همدغې کورنۍ د کسانو سره مرسته کوي. نو زما ډېر زیات زه په دې یوې خبرې باندې ډېر ټینګار کوم چې تر د ماشوم لپاره تر ټولو ښه ځای، تر ټولو بهترین ځای هغه د مور تربیه ده، هغه د مور پالنه ده، هغه د پلار پالنه ده چې مور پلار خپل ماشوم څنګه روزي. په دې برخه کې پر ښځو د شکرې ناروغۍ پر اغیزو خبرې کوو. که څه هم د شکرې ناروغۍ تر ښځو په نارینه‌وو کې ډېره عامه ده، خو د ښځو لپاره یې خطرونه او ناوړه اغیزې اکثره ډېرې جدي وي.
د شکرې په ناروغۍ اخته ښځې د نارینه‌و پرتله 4 ځلې ډېرې د زړه ناروغۍ له خطر سره مخامخ کیدی شي. ښځې له دې ناروغۍ سره د تړلو نورو ستونزو لکه د سترګو د لید له لاسه ورکول، د پښتورګو ناروغۍ، ژور خپګان او نور خطرونه هم د ښځو لپاره تر نارینه‌و ډېر بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 420 میلیونه خلک د شکرې په ناروغۍ اخته دي. نو د شکرې ناروغۍ څه ده؟ ولې د ښځو لپاره ډېر خطرونه لري او څنګه ترې ځان ساتلی شو؟ د دغو او نورو پوښتنو د ځوابولو لپاره مو ډاکټر احسان وردګ خپرونې ته رابللی دی. لکه څنګه چې د نامه نه معلومه ده، دغه ناروغي یعنې په صورت عموم په بدن کې انسان په یوه معین اندازه شکر باید موجود وي، نه باید تر ډېرې اندازې کم شي، نه تر ډېرې اندازې ډېر شي. نو شکر ناروغي هغه ناروغي ده چې دغه معین اندازې شکر په بدن کې ډېر شي او بدن یې ذاتي نشي کنټرولولی. علایم یې په شروع کې چې نوي شروع شوي د خلک په ځان باندې نه پوهېږي، خو لږ وروسته چې دغه مریضي لږ یو حد ته ورسېدله بیا نو فرق کوي. تږي نفر سړی انسان ډېر تږیږي او خالي تش امتیاز ته بدوي د مافي هغه ته ډېر ځي، وزن کمیږي، خستګي او کسالات ورته پیدا کیږي. نو هغه نو به فرق کوي ټایپ 1 او ټایپ 2 اول رقم او دوه رقم لري. کوچنیانو کې دغه ټایپ 1 ډېر دی، په لویانو کې ټایپ 2 ډېر دی. مننه. دا زموږ په سریزه کې هم راغلی دی چې دا ناروغي په نارینه‌و کې ډېره ده، خو خطرونه یې د ښځو لپاره ډېر ګڼل کېږي. که د ښځو لپاره په ځانګړو خطرونو یو څه ډېر رڼا واچوئ. دا معلومه ده تقریبا په نارینه‌و کې 2 چنده دي، یعنی که 3 نفر مریض شکر ولري 2 نارینه وي 1 ښځینه. دلایل د سبیخي مشخص دلیل نشته دی، خو وایي چې ډېر دلایل دي. مثلا هورمونونه دي، په ښځو کې ځینې هورمونونه دي چې هغه باعث دي کې لکه ایستروجن چې په ښځو کې دغه د قلبي امراضو د زیاتوالي جلوګیري وکړي. هغه شکر چې پیدا شو دغه د ایستروجن دغه کار چې کوي هغه کمیږي، یو دغه باعث کیږي. بل اکثر نو وایي کیږي چې لږ وروسته ډایګنوز کیږي، د سزر ډایګنوز کیږي نه په ښځو کې هغه توصیه چې ورکیږي هغه هم ډېره نه مراعات کیږي. دغه هم دي. ډپریشن مثلا څوک چې ښځې چې شکر ولري بدو کې ډپریشن ډېر پیدا کیږي او دغه هم باعث دي کیږي چې ښځې صحت خرابېږي. وردګ صاحب، پر دې ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره څه باید وکړو؟ په صورت عموم دا مریضي په خلکو کې چې وزن ډېر دی، فزیکي فعالیت کم کوي، صحیح غذا ډوډۍ وزن کې بیخي ډېر نه وي، اما غذا صحیح غذا نه خوري، شکرباب ډېر خوري، موږ تاسو پیسه وریجې ډېر خوري، وچې ډوډۍ ډېر خوري. نو جلوګیري دغه ده چې وزن باید کنټرول شي، صحي غذا وخوړل شي او فزیکي فعالیت ډېر وي، سپورت او اکسرسایز او ګرځېدا او دغه شیان مهم دي. نور نو لږ جینیټیکي دلایل هم شته دي، څوک چې مرض څوک په شکر اخته کېږي لږ ورته جینیټیکي ارثي هم لږ آماده وي. ښاغلی احسان، که دا راته وایاست چې تاسو مخکې ګرځېدا یاده کړله، خو افغانستان کې اوس ښځې له ګرځېدا اصلا منې شوي دي، یعنې پارک ته نشي تللی، بهر نشي تللی، یوازې تر لرې ځایه نشي تللی. دا دوی ته څومره لویه ستونزه جوړولی سي، خصوصا ښځې چې مثال د شکرې ناروغۍ لري؟ غټه ستونزه ده، خو دا مشکل خو اوس هم لږ ډېر شوی دی. پخوا د طبیعتا د زموږ تاسو کلچر داسې چې ښځې ډېرې په کور کې، نو اوس بیخي ډېر شوی دی. دا ستونزه خلک کوي په دې چې ګرځېدا د ورځې 1 ساعت ګرځېدا هغه بهترین سپورت دی، هم وزن کمیږي، هم صحت ته ګټه کوي، هم زړه ته ګټه کوي، هم مفصلو ته ګټه کوي. علمي ثابت شوی دی چې فزیکي فعالیت د شکر په کنټرول کمولو کې او جلوګیري کې رول لري. نو که ښځینه وکړی شي په کور کې، مثلا حتی په داخل د کور کې، په سرای کې، په کوټه کې ګرځېدا، دا مهم نه اتمنه ده چې پارک ته لاړ شي، دا هم ګټه کوي. ډاکټر صاحب، کله وارې موږ اورېدلي چې دا دومره خطرناکه سي چې انسان د مرګ سبب کیږي. هغه اړخ هم لږ زره واضح کړي چې کومه مراحلو کې او کومه حالاتو کې دغسې کیږي. د شکر د مریضۍ هغه څو مهم ټکي چې باعث د مرګ کیږي، اول دغه چې قلبي مرض زیاتوي په انسانانو کې، بل ګردې خرابوي شکر، شریانونه خرابوي، مایکروواسکولر چې ورته وایي کوچني شریانونه، مغزي سکتې امکانات ډېروي. نو دغه شیانو ځتي باعث د مرګ کیږي، او خصوصا متاسفانه چې په شکر کې سایلنت ایمای ورته وایي، هغه طبي کلمه دی، یعنی قلبي عمله چې په خلکو باندې راشي اکثرا درد لري. په شکر کې هغه درد هم کم دی یا بیخي درد نه لري، قلبي عمله ور باندې راغلي دی په ځان نه وي، مغزي سکته باعث د مرګ کیږي، او ګردې چې خراب شي په مرور د زمان
دا یعنی چې یو نفر ته نن شکر پیدا شو دغه شان د فتن نه ورته پیدا کیږي دا چې څو کاله شکر کنټرول نشي 15 کاله 10 کاله 15 کاله 20 کاله بیا دغه مشکلات ورسره پیدا کیږي حتی د همدې ناروغي له وجې نه دوی نور واړه عملیاتونه نشي کولی یا حتی زخم وایي چې که زخم شي بس ویریږي چې خدای مکړه نن او سبا یا به مرم یا به قطع کیږي دا زخم سره څه اړیکه لري دا ناروغي زخم خو نور زخمونه خیر طبعا لري خصوصا د پښو زخمونه چون شریانونه خرابېږي مایکروواسکولر کوچني شریانونه چې په سترګو نه لیدل کې ډېر واړه دي په پښو کې خرابېږي طبعا شریان خراب شو د وینې جریان خرابېږي د وینې جریان چې خراب شو عصبي رشتو ته هم وینه نه ورسي عصبي رشتو ته چې وینه ورونه رسیده عصبي رشتې مري په دې خاطر خلک شکر لري شکر پیشرفته شوی دی په پښو کې د عصبي رشتې مري نه په یخ پويږي نه په درد پويږي نه په ګرموالي پويږي دې پښې زخمي کیږي په اسانۍ سره زخمي درد نه ورته کې هغه میکروب نسی او بزم کې هغه حالت چې بدن د میکروب مقابل کې مقابله کړی شي په زخم په ځای کې هغه سیستم هغه میخانیزم خراب شوی دی خو د مرض صحیح کنټرول شي هغه خطرونه ورسره کمیږي بیا هم ته څوک شکر لري هغه ایکسرسایز ګرځیدا سپورت او غذا دغه ډیر مهم دی باوجود شکر پیدا کړي دغه شان باید مراعات کړي چې هم چا شکر پیدا کړي د جلوګیری لپاره سپورت او غذا ډیر زیات مهم دي اما موږ داسې مریضان هم لیدلي دي لروي چې وزن کم کړي او اکسرسایز شروع کړی دی غذای مراعات کړی ده شکر بیخي د باندې تللی دی دا وای بیرته درولې ده د امکانات شته دي 15 افغاني نجونې چې په ایران کې ژوند کوي له هلکانو سره یو ځای وکولی شو چې د دې هیواد د ګلون بستک غره لوړې څوکې ته چې 4180 کیلومتره ده وخیزي اوس هم د زهرې په نوم د افغانستان ارکستر په اړه درته مطلب لرو چې ټولې غړي ځوانې افغاني نجونې دي د دوی په اړه یو مستند جوړ شوی چې جوړونکو یې د دوی کیسې الهام بخښونکې ګڼلې دي د دې فلم تمرکز په 2 کسانو ډیر دی چې یوې نګین خپلواک ده د همدې ارکستر مشره او بلې ظریفه ادیبه وایلن غږونکې ده نور په دې ریپورت کې زهره د موسیقي ارکستر د افغان نجونو هغه ډله چې د موسیقي غږ له افغانستان نیولې تر ټولې نړۍ انګازې اچولې دي زهره ارکستر په 2015 کال کې په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په چوکاټ کې جوړ شو تر هغه وروسته یې ډیر ژر واده وکړه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکړل چې تود هرکلی وشو او کابل ته لزان سره جایزې هم راوړې د دوی کارونو د پیژندل شویو برتانوي فلم جوړونکو پام هم ځان ته ورواړاوه د خويندو په نامه د دغه ارکستر په اړه مستند فلم جوړ کړی په دې کې کابل ته د موسیقي پو او فلم جوړونکي ډن بلیکویل سفر او د زهره ارکستر لغړو او مشر سره د دقتنه هم شته فلم د بریتانیا د سویل اوسیدونکي فلم جوړونکي ټونی کلنګر جوړ کړی دی دی وایي نوی فلم د بریا یوه له تر ټولو ښو کیسو ده ښاغلی کلنګر وایي دغه فلم په نړۍ کې له ګواښونو یو ډک هیواد کې جوړ شوی دی د فلم کارګردان ډن بلیکویل کار ستایلی او زیاته کړې ده چې دغه فلم د موسیقي په نړیواله ژبه ویلي الهام بخښونکی دی بلیکویل وایي د په 2018 کال کې د زهرې ارکستر ډله د انټرنیټ له لارې ومونده بیا د لیدو لپاره یې کابل ته ولاړ د په خپل فلم کې د هغه وخت حالت داسې بیان کړی چې دغه ډله د لوړو امنیتي دیوالونو تر شا او د ساتونکو په محافظت خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او په یو ډول یې پټ یوازې ښځینه ارکستر جوړ کړی دی د زیاته کړې د ارکستر ځینې غړي د خپل کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي اختلافات درلودلي او آن په مرګ وهل شوي دي خو بیا هم له خپل هوډه نه دي په شا شوي په فلم کې خواشیني څرګنده شوې چې دغه ډله نجونې په ټوله نړۍ کې کنسرتونه ترسره کوي خو په خپل هیواد کې پر موسیقي د طالبانو د بندیزونو له کبله نشي ترسره کولای د زهره ارکستر ډېری غړي په پرتګال کې میشتې شوي دي او ځینو یې خپل موسیقي بیرته پیل کړې ده محترم اوریدونکو د دې ونې د میرمن خبرونه هم دومره وه چې پاینده څرګند د اسماعیل سعادت تر څار لاندې چمتو کړې وه او ما ملایکې احمدزۍ درته وړاندې کړه
تر بیا مو په لاس سپارم.